تر ټولو انبیاء ډیر بهتر مدني دی پیشوا زمون هم د خیر البشر مدني دی پیشوا زمون هم د خیر البشر مدني دی محمد امت باپ محشر لا تند بچی محمد امت باپ محشر لا تند بچی هو لعد دوی لپارا پکوثر مدنی دے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. منار د اسلامي رادیو قدر منو عزت مند اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د نبوي سیرت په سلسله کې دا واوریدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته ورسید او مدینه منوره ته دغه رسیدل د جمعې ورځ وه 12 د ربیع الاول اول کال د هجرت چې دا د 20 سپتمبر او کال 622 میلادي سره سمون خوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوخه روانه وه او اکثرو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اوښې زمام او مهار نیوه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا به هغوی ته دا وه دعوها فانها ماموره اوښه پرېږدئ دا ماموره ده دته د الله له جانبه امر شوی دی. نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د کور مخې ته ورسېده نو هلته یې وفرمایل ها هنا المنزل ان شاء الله ځای همدلته دی که د الله خوښۍ او د الله اراده وي. بیا د هغه ځای نه د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور ته منتقل شو. نو په اول قدم کې د مسجد او د جماعت تاداو کې خوده د مسجد نبوي او د هغې دپاره یې هغه ځای انتخاب کړ چې کوم ځای کې د هغه اوښه چو شوې وه کېناستلې وه او دا ځمکه د دوو یتیمانو لکانو وه. د هغوی نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په قیمت باندې واخیسته او د مسجد نبوي په جوړولو کې په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم شرکت کو او شریک شوی و د هغې په جوړولو کې چې خښتې او کاڼې به په خپله را انتقالول د دې دپاره چې مسجد نبوي آباد شي او د کار په محال به دا شعر هم زمزمه کوو د الفاظ به ویل اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجر. الله جن دے مگر جن د آخرت دے بخنه وکړي انصار او مهاجرو ته. او دا به ویلي هذا الحمال لا حمال خيبر هذا ابر ربنا واطهر. دا د خیبر پیټي نه دي پیټي چې موږ راوړو نو دا د خیبر پیټي نه دي دا د جومات د آبادولو پیټي دي او د دې پیټو پر راوړلو باندې او د دې درنو درنو ګټو او د دې خښتو پر انتقالولو او راوړلو باندې زموږ رب خوشحالیږي او دا د پاک عمل دی او د نیکۍ عمل دی. او دا الفاظ به د صحابو د نشاط لپاره د هغې د خوشحالۍ لپاره زمزمه کول چې صحابه په خوشحالۍ باندې او په مینه منې د جومات په کار کې سهم والي او جومات آباد کړي. تر دې چې یو د صحابو نه هغه به دا ویلې لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المدلل. که موږ ناستې او نبي کار کوي صلی الله علیه وسلم موږ ناستې او نبي کریم صلی الله علیه وسلم لګی کار کوي دا خو یو عمل وي ډېر خطا او ډېر د ګمراهۍ. نو نبی علیه صلات وسلام هم لګیا او صحابه کرام هم لګیا او جومات یې آبادوو. په دغه ځای کې چې دوی جومات آبادوو د جومات د آبادۍ نه مخکې د مشرکانو قبرونه وو څه ځمکه شاړه وه لوړ و جوړه وه کجورې هم پکې ولاړې وې د غرقد ونې هم پکې ولاړې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړه چې د مشرکینو دا قبرونه وباسئ
د هغوی قبرونه وایستلی شو او دا کومه لوړه جوره ده دا برابره کړي، هغه برابره کړه، کجورې کټ کړي، ونې کټ کړي او هغه د جومات په قبلې کې صف کړی شوي، په دیوال کې کېښودلی شوي. قبله به دا وخت کې بیت المقدس طرف ته وه. د جومات دوه دیوالونه یا دوه اړخونه هغه د تیږو نه جوړ شو او د هغې هغه دیوالونه په خښته او خټه باندې هم برابر شول او چتې ورله د کجورو په پټو باندې پټ کړل او ستنې ورله د کجورو د تنو نه جوړې کړې او ځمکه منې کاڼي او شګې اوارې کړې او تقریبا 3 دروازې مسجد دپاره برابرې کړې او اوږدوالی د جومات چې کوم قبلې اړخ طرف ته دی دا تقریبا 100 ذراع او دا دواړه اړخونه نور چې وو هم تقریبا په دغې اندازه و یا د دې نه لږ کم وو او بنیاد یې تقریبا د 3 ذراعو په اندازه باندې ښکته کنستلی شوی و. د جومات د جوړښت سره سره چې کله جومات جوړ شه د دې په اړخ کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د کاڼو او د خښتو څه کورونه جوړ کړل او د هغې چتونه هم د کجورو په پټو باندې پټ کړل او د کجورو سټې چې کوم دي تنې هغه پکې هم استعمال کړي او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو حجرې وې او د هغوی کمرې او اطاقونه وو. کله چې دغه کوټې مکمل شوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو انصاري رضی الله عنه د کور نه کډه بیا دغې کوټو ته رامنتقل کړه او جومات هم الله آباد که او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ستوګنې ځایونه عادي کوټې هم الله سبحانه وتعالی په مدد باندې پوره شوې او آبادې شوې. دغه مسجد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوړ که دا یوازې د لمونځ د ادا کولو دپاره نه و بلکې دا یوه لویه جامعه او مدرسه وه چې مسلمانانو به په دې کې د اسلام تعلیمات او احکام زده کول، ورسره دا د فیصلو ځای هم و، محکمه هم وه چې په دې کې به د مختلفو قومونو د لانجو د مشکلاتو د مسایلو حل و فصل به هم دلته کېده او دا یو اساس و د ټولو امورو د ادارې دپاره او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د مسجد نه د دې اسلامي حکومت او اسلامي دولت ټولې چارې اداره کولې او مجلس استشاري هم و چې صحابه کرامو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دلته مشورې کولې او بیا هغه مشورې نافذولې هم. د دې سره سره دغه مسجد د ډېرو غریبو مهاجرینو فقراو کور او مسکن هم و چې هغوی به دلته اوسېدل. هغه خلک چې د هغوی کور نه و، مال نه و، بچي نه و، زامن نه و، هغوی به جومات کې اوسېدل. د دې وضاحت مطلب دا دی چې مسجد یوازې د مانځه دپاره نه دی بلکې مسجد لکه څنګه چې د مانځه دپاره دی نو دا مسجد د مدرسې په شکل د یو جامعې په شکل د اسلامي تعلیماتو او احکامو د سبقونو دپاره هم استعمالیدی شي. په جومات کې د خلکو د مشکلاتو فیصلې هم کېدی شي او دا غځای نه د کلي او د علاقې د کارونو اداره هم کېدی شي او که چېرته د کلي د خیر او د منفعت دپاره کم مشوره وي هغه پکې هم سړی کولی شي او طلاب العلم چې هغوی کورونه ونه لري هغوی پکې اوسېدی هم شي. د هجرت په اوایلو کې اذان مشروع شو، دغه ښکلی آواز او ښکلې زمزمه چې په ټول اطرافو کې به اوچتېدله او دغه د وجود او د کائناتو اطراف به لړزول. هره ورځ به 15 پیرې اعلانېده او دا به پکې ویل کېدل چې لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بل مستحق د عبادت نشته سوا د الله نه او یقینا محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او استازی دی. او د دې اذان مطلب دا و چې الله اکبر په ټول کون کې او موجوداتو کې کبریا او لوی صرف د الله حق دی، نور د هیڅ چا حق نه دی او هغه دین چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی هغه صحیح دین دی او نور ادیان ټول د دې په مقابل کې باطل دي. او دغه اذان الله سبحانه وتعالی صحابه کرامو کې عبدالله ابن زید ابن عبد ربه ته ښودلی
او به دغه خوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیان کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه خوب تایید ک. لدی وجنا اذان چې په کوم شکل باندې دی د الله سبحانه وتعالی عبد الله بن زید ابن عبد ربه ته خود لید او دغه خوب د عمر ابن خطاب رضی الله عنه د خوب سره موافق شوه دی. بیا دغه تفصیلات کڅو غواړي نو دغه تفصیلات سنتو په نورو کتابونو کې د حدیثو په نورو کتابونو کې تفصیلا موجود دی. راځو دې ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول قدم کې مسجد نبوي جوړ ک، مسجد تاسیس ک. د دې سره سره چې یو طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله سبحانه وتعالی د بندګۍ او دغه د عبادت لپاره کور جوړ ک، ورسره په څنګ کې د مسلمانانو په مابین کې یو عجیبه او یو داسې امتیازي کارکردګي وکړله، یو داسې کار یې وکړ چې تاریخ په ډېر عجیبه انداز کې نقل کړي. هغه د عمل المواخات بین المهاجرین والانصار، هغه د ورورولۍ جوړول و د مهاجرو او انصارو په مابین کې. دا ورورګلوي چې د مهاجرو او انصارو په مابین کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوړ کړه، دا یو تاریخي عمل ځکه چې د مدینې منورې اوسیدونکو په سلګونو کلونو په مابین کې دښمنۍ نه وي، د یو بل نه مړي کړي وو، کوراکور دښمني وه، بدبیني وه، شقاوت او بدبختي وه. الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جهد او محنت باندې د هغوی په مابین کې دغه بدبختي او دغه دښمني پای ته ورسول او له منځه لاړه او پر ځای د هغوی په مابین کې ورورګلوي، محبت، مینه او برادري راغله. دا یو ډېر عجیبه انقلاب و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې دا انقلاب راوستو او دغه ورورګلوي قایمه کړه. علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وكانوا 90 رجلا. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مهاجرو د انصارو په مابین کې اخوت قائم کړ، ورورولي قائمه کړه د انس بن مالک په کور کې. او دا تقریبا 90 کسانو چې نیمې د مهاجرینو نو او نیمې د انصارو نو، 45 نفر د مهاجرو، 45 د انصارو. دا ورورګلوي په څه باندې جوړه کړه؟ آخا بینهم علی المواسات، د دوی منځ کې ورورولي قایمه کړه په همدردۍ باندې چې تاسو به د یو بل سره درد او غم شریک وي، د یو بل په درد باندې به دردېږئ، د یو بل په تکلیف به خفه کېږئ. ویتوارثون بعد الموت دون ذوي الارحام الى حين وقعت بدر، او د مرګ نه وروسته به د یو بل نه میراث هم وړئ. په داسې حال کې چې د یو بل خپلوان به نه یې، خو دا میراث به ستاسو بنا وي په تحالف باندې، او دا بنا به په هجرت باندې، توارث بالهجره. کله چې الله سبحانه وتعالی دا آیت راولېږي د سوره الانفال د بدر د واقعې په مهال باندې دا سورت نازل شوې دی، په دې کې 15 آیت کې الله فرمایل: واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، د صله رحمۍ والا بعضې په دې کې حقدار د بعضې نور دي. نو دا هغه وخت چې د اکثرو مهاجرینو خپلوان هغه هم په هجرت باندې مشرف شوي وو او د مکې مکرمې نه راغلي وو مدینې منورې ته، د هر چا خپلوان موجود وو. نو ځکه توارث بیرته صله رحمۍ ته رد شو، نه عقد اخوت چې کوم توارث بالهجرت وو یا په دغه برادرۍ او ورورولۍ باندې چې نبي علیه الصلاة والسلام قایمه کړې وه او په دې باندې هغوی د یو بل نه میراث وړه، دغه میراث ختم شو. او بعضې اهل سیرو دا هم نقل کړي دي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مهاجرو په خپل مابین کې هم دویمځلي برادري او مواخات او ورورولي قایمه کړې ده. خو اولنۍ خبره چې موږ ذکر کړه هغه ډېره ثابته ده د سند په لحاظ. خو مهاجرین هغوی په خپل مابین کې د نورو اخوت او د ورورګلۍ د جوړولو نه د اسلام په اخوت، د کلیوالۍ په اخوت، د نسب د قرابت په خپلولۍ باندې د دې نه مستغني وو، ځکه دوی مابین کې مخکې نه د اسلام ورورولي موجوده وه، په خپل مابین کې سره کلیوال وو او یو بل سره نسبي قرابتونه هم لرل.
نو داسې بل مواخات عقد ته او بلې ورورولۍ قایمولو ته پکې ضرورت نه و. او البته مهاجرین او انصارو په مابین کې خدا خبرې نه وي، نو ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام سره سره د دوی په مابین کې دغه اخوت او ورورولۍ قایمه کړه. او د دې ورورولۍ معنا دا وه چې د جاهلیت د زمانې څومره تعصبات دي دا به ختم وي، د نسب او د رنګ او د سمت خبرې به پکې نه وي. دغه ټول ترجیحات چې خلک ورته ترجیحات ورکوي، که وطن دی، که سمت دی، که ژبه ده، که نجات دی، دغه ټول څیزونه به د خپو د لاندې وي او دلته به د اسلام او دیني ورورولي وي، محبت به وي، ولا او برا به ټوله په اسلام باندې وي. که دوستانه کوو د مسلمان سره به کوو، او که دشمني کوو نو د کافر سره به کوو. نو د دې ورورولۍ په وجه باندې صحابه کرام په خپل مابین کې سره ډېر خواخوږي او ډېر محبت والا مینې والا جوړ شو، چې دغه ټولنه یوه نوې ټولنه د نوي ارزښتونو سره دوی منځته راوړه، چې ټوله دنیا ورته حیرانه وه. ځکه د عربو دغه د جاهلیت د زمانې ژوند او د دښمنۍ ژوند، د تکلیفونو، د کړاوونو، د مصیبتونو ژوند، الله سبحانه وتعالی د همدردۍ، د محبت، د الفت په ژوند باندې بدل کړه. او دا د اسلام برکت و، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوږ پیغمبر د راتلو برکت و، چې دغسې د ناخوالو ډکه جامعه او ټولنه یې په ډېره خواخوږي، محبت والا، مینې والا ټولنه باندې بدله کړه. امام بخاری رحمه الله فرمایي چې کله دوی مدینې ته راغلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبدالرحمن او د سعد ابن الربیع په مابین کې ورورولي قایمه کړه. تقریبا امام بخاری رحمه الله د دې ورورولۍ مونږ ته څه بعضې نمونې بیانوي، نماذجه چې د دو کسانو مابین کې نبي علیه الصلاة والسلام ورورولي قایمه کړه، چې تاسو دواړه به داسې لکه وروڼه. د هغې د جملې نه هغه د عبدالرحمن ابن عوف او د سعد ابن الربیع رضی الله عنهما قصه کوي مونږ ته. وی عبدالرحمن ته سعد ابن الربیع ویلي: انی اکثر الانصار مالا فاقسم مالی نصفین. زه په انصارو کې د ډیر مال خاوند یم، راځه زما دا مال به دوه ځای کو، نیم ته واخله نیم به زما شي. ولی امرأتان، زما دوه ښځې دي، زه لاړ شه دا دواړه ښځې وګوره، چې کومه پکې ستا خوښه شوه ترې نوم ماته واخله، زه به ورله طلاق ورکړم، او چې کله عدت ختم شو ته ورسره نکاح وکړه. نو یو طرف ته خو د سعد بن الربیع دا قرباني او ایثار په خپل ځای باندې ډېر خوند کوي او مزه کوي، چې دا خپل ژوند کې خپل ټول مال هغه د ده سره نمایي کوي. دا هغه ورورولي وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم قایمه کړې وه او هغه جوړه کړې وه. او د دې نه ډېره زیاته سخته خبره چې دې ته اوس هم څوک نه تیارېږي، او کېدای شي اسلام به په یو سړي کې ډېر زیات قوي وي، خو دا چې ته لاړ شه زما دواړه ښځې وګوره، چې کومه دې خوښه شوه به طلاقه کړم، ته به ورسره نکاح وکړي. دا نو د قربانۍ او د ایثار زما په نظر والله اعلم اخرنی حد دی او اخرنی پوله ده چې صحابه کرام دغه حد ته رسېدلي دي. الله سبحانه وتعالی دې هغوی ته د ټول اسلام او د مسلمانانو نه خیر ورسوي. الله دې جنت فردوس د هغوی نصیب کړي. یقینا چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحبت او د هغه د ملګرتیا لایق خلکو چې د هر سنه تیرو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وینا باندې. خو یو طرف ته که په انصاري کې په دغه اندازه قرباني وه او په دغه اندازه باندې ایثار و محبت او الفت او مینه وه، خو په بل جانب کې په مهاجر کې هم هغومره مروت او سړیتوب و او هغومره انسانیت و چې هغه ورته په جواب کې څه وایي؟ سبحان الله. هغه ورته وایي: بارک الله لک فی اهلک و مالک، الله دې ستا په اهل او مال دواړو کې ستا دپاره برکت واچوي. الله دې تا ته اهل مبارک کړي او مال دې ملت ته مبارک کړي. وای نسوقکم، بازارم چرته دی؟ بل روایت کې راځي: دلونی علی السوق، ما ته بازار وښیوه. سعد راولګېد، عبدالرحمن بن عوف را روان کړ، د بنو قینقاع بازار یې ورته وښوده چې دا د مدینې منورې بازار و.
نو هغه په بازار کې کاروبار شروع کړ. چې کاروبار شروع کړ نو لږ وخت لا تیر نو د بازار نه چې کله د ورځې په اخره حصہ کې واپس کیږي نو پنیر مو سره دی، غوړي مو سره دي، او به سبا بیا راغی. نو همداسې د خپل کار ته دوام ورکړ، په بازار کې کاروبار ته. به یوه ورځ راغی چې ګوري د زیړو اثر پې پروت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل مهیم څه خبره ده، څه دی شانس ته، څه خبره شوې ده، ته ګوره تا باندې خو څه آثار ښکاري. هغه ورته ویل تزوجتو یا رسول الله، نکاح مې وکړه، واده مې وکړ. ویل په مهر کې درته څه ورکړل؟ وایي نواتا من ذهب. نواتا من ذهب د سرو زرو زړی، نوات د کجوري زړي ته وایي. دا تقریبا په هغه وخت کې د سرو زرو یو اندازه و، یو مقدار و چې دې قیمت تقریبا 15 دراهمه یا د هغې اندازه ربع دینار د اشرفۍ څلورمه حصه کېږي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله واده مې کړی دی او په واده کې مې ورته مهر هم ورکړی دی. نو دې روایت نه یو خو د صحابه کرامو د ایثار او د فداکارۍ هغه حدود او شان معلومیږي چې هغه تقریبا د ډیر زیات ایثار او د قربانۍ والا خلکو. دویم د هغوی هغه سړیتوب او مروت هم ته معلومیږي چې مروت او سړیتوب په کوم اندازه کې و. دریم د دې روایت نه د کاروبار برکت معلومیږي چې کاروبار ډیر برکتي شی دی او خیر او برکت چې دی هغه الله سبحانه وتعالی هغه په تجارت کې ښودلی دی. دا سړی ګوري چې په لږ وخت کې هم د ډېر ښایسته رزق خاوند شو او هم ورسره د واده خاوند شو. او بیا د ده تاریخ او سیرت که انشاءالله تاسو اورېدلی وي یا بې واورئ نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه په صحابه کرامو کې ډېر زیات مالدارترین صحابي و، ډېر زیات مالداره شوی و، تر دې چې دا غلامان به ترې راچاپېر وو، دا به د غلامانو کې ډوب ناست وو او پته به یې پکې نه لګېدله چې عبدالرحمن بن عوف څوک دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وی انصارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل دا یوه بله صحابه کرامو د انصارو د ایثار او د قربانۍ یوه بله نمونه ده چې انصارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل اقسم بیننا و بین اخواننا النخیل، یا رسول الله زمون او زمون د ورونو مهاجرینو مابین کې دا کجوري مونږ ته تقسیم کا، نیمې دوی له ورکه نیمې مونږ ته پرېږده او سره شریک به خورو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې الله دا کار زه نه کوم چې کجوري ستاسو په مهاجرو منځ کې تقسیم کړم. نو انصارو ورته ویل چې یا رسول الله نو داسې به وکړو چې تاسو د دې باغاتو خدمت کوئ او موږ به تاسو د دې په میوه کې شریک کړو، باغ به تاسو ته حواله کړو، خدمت او محنت پکې تاسو کوئ، تاسو به د خپل محنت صله اخلئ او موږ به د خپل ملکیت صله اخلو. انصارو چې کله دا پیشکش وکړه چې یا رسول الله تاسو موږ د مشقت نه خلاص کړئ، موږ به تاسو میوه کې شریک کړو، نو بیا صحابه کرامو او مهاجرینو ورته وویل چې سمعنا واطعنا، بالکل وامرېده او دا خبره مو منو در سره چې موږ به باغاتو کې خدمت کوو، محنت به کوو، موږ به د خپل محنت هغه امتیاز اخلو او تاسو د خپل ملکیت. نو د دې دواړو واقعاتو نه لکه مخکې ورته موږ اشاره وکړه چې ډېره لویه قرباني د انصارو ایثار چې د انصارو دې نه معلومیږي چې د خپلو مهاجرو نوم سره کړی و او د دې محبت او مینه او خلوص هغه هم له دې دوو واقعاتو نه معلومیږي. او یقینا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ډېر ښه قاید، بهترین مشر او بهترین امیر و چې په ډېر حکیمانه انداز کې د دې خلکو په مابین کې دغه دشمنۍ په ورورولۍ بدلې کړلې او ډېر عجیب سیاست او حکیم سیاست نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار واغستو او د دې مابین کې به چې کم مشکلات راتلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغې دپاره حکیمانه حل کته چې دواړه جانبین چې هغوی په مابین کې کوم مشکل پېښ شوی دی هغه مشکل پای ته ورسیږي او دوی سره پې اتفاق وکړي. ګرانو اورېدونکو لکه څرنګه چې مو واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو په مابین کې دغه اخوت او ورورولي قایمه کړه. نو د دې سره سره دغه ورورولي چې یو طرف ته اسلام باندې تړلی شوې وه، دویمه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په فرماناتو او د هغه په هدایت او توجیهاتو باندې منځته راغلې وه. د دې سره سره چې دا نور هم مضبوطه شي او آینده دپاره د کم تذبذب او د انحلال سره او د ختمېدو سره مخامخ نشي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په مابین کې د حلفي ترتیب برابر کړ چې دا مواخات او ورورولي
دا به په حلف منې او په قسم باندې مضبوطه وو. دې ته میثاق التحالف الاسلامي وایي. د هغې وجه دا وه چې د دې مؤمنانو مابین کې د جاهلیت په زمانه کې ډېر زیات مشکلات تیر شوي او ډېر زیات قومي او قبایلي تعصبات او مشکلات موجود وو، په یو بلې ظلمونه کړي وو او دغه ظلمونو اندازه او حد نه وو. نو د دې لپاره چې دا ورورولي ښه مضبوطه کړي او نور هم ښه وتړلی شي او دا پیاوړې او مضبوطه شي، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم له ټولو نه په دې باندې لوړه اوچته کړه او قسم یې پرې اوچت. د دغې میثاق او تحالف دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې دپاره چې اسلامي وحدت وي، یووالی وي، څه بنیادونه او اساسات چې تقریبا هغه اهل سیرو په 1400 بندونو کې را خلاصه کړي دي، دغه 1400 بنودو او اصولو باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې مؤمنانو او مسلمانانو په مابین کې یو میثاق او تعهد ولیکه او ټولو نه په دې باندې عهد او وعده واخیستل او قسم یې پرې اوچت کړ. هغه دا چې هذا کتاب من محمد النبي صلی الله علیه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. دا د محمد صلی الله علیه وسلم چې نبی دی، دا یو کتاب دی، یو میثاق دی، یو تړون دی د مؤمنانو او مسلمانانو په مابین کې چې د قریشو د مدینې نه دي او هغه څوک چې په دوی پسې بیا راځي دي اسلام ته او دین ته او د دوی سره جهادونه کوي، نو په دې بنودو باندې او په دې اصولو باندې به ټول خپل مابین کې ورورولي کوي. اولاني نقطه دا وه چې انهم امة واحده من دون الناس، مسلمانان به دا یو جماعتي، دا به یو امتي، دا به یو ملتي د نور خلقونه علاوه. نور خلق جدا دي، خو څوک چې مسلمان دی، مؤمن دی، نو دا به یو ملتي او یو امت به یو جماعت دی. دویمه خبره دا ده چې د قریشو چې کوم مهاجرین دي هغوی به په خپل حال د سابقه نظام مطابق به خپل مابین کې سره دیتونه ورکوي او چې کله هغوی د چا سره څوک بندي شي د هغه فدیه به ورکوي، ازادۍ به، او مؤمنان او مسلمانان به په خپل مابین کې په عدالت او انصاف باندې په دغه مسلو کې شرکت کوي او همداراز هره قبیله د انصارو هغوی به هم د سابقه نظام یا په خپل حال باندې د یو بل دیتونه اخلي او هر ډله هغوی نه به د خپل اسیر او د خپل قیدي فدیه ورکوي او خلاصوي به، او مؤمنان به همداراز په عدالت او په انصاف منې په خپل مابین کې سره دا تقسیموي او د یو بل سره مدد به کوي. یعنې که تاوان راتو هم به مؤمنان په هغې کې برخه اخلي او که فایده راتلله هم به په هغې کې مؤمنان سره شریک وي او د ټولو برخې به، ځکه الغنم بالغرم ګټه چې د هغه په تاوان ده. نو مخکې نه چې کم د مهاجرو کم نظام دی، د انصارو کم نظام دی، دغه خپل نظام مطابق به په هغه خپلو دیتونو کې او په خپلو د اسیرانو په ازادولو کې چلیږي او مسلمانان به په خپل مابین کې که چېرته داسې مشکلات ایجادېدل لکه هغه انصاري وي او که مهاجر وي هغوی به په عدل او په انصاف منې دغه مسله په خپل مابین کې تقسیموي. درېیمه دا ده چې مؤمنان به په دغې فدیه او دیتونو کې داسې عطیه هغه احسان به نه پرېږدي. که د یو مؤمن وس کې د یو ملګري باندې تکلیف او دیت کې راګیر یا د هغه خپلوان چېرته اسیر شوی و، بندي شوی و، نو دا نه چې د لاس پراخه دی، دی به هغه سره لاس نه اړوي. حتما به مؤمن چې دی وس لري، توان لري، په خپله عطیه او احسان به بخل نه کوي، بلکې د هغه چا سره چې هغه ته مشکل مواجه شوی دی، د تکلیف سره مخامخ شوی دی، دی به د هغې سره په کې لاس اړوي او ملګرتیا به ورسره کوي. څلورمه دا ده چې ټول مؤمنان او مسلمانان به د هغه چا په خلاف ودرېږي چې په دوی کې په هر چا باندې چا ظلم کړی، یو سره لګېدلی دی په مسلمان یې ظلم کړی دی، نو دا مؤمن او مسلمان ورور به دوی د ظالم پنجو ته نه پرېږدي، بلکې دوی ټول به د ظالم په مقابل کې ودرېږي او د مظلوم غچ او انتقام به د ظالم نه اخلي. یا د هغه چا په خلاف به ودرېږي چې څوک ظلم کوي، ګناه کوي، تجاوز کوي، د مؤمنانو په مابین کې فساد کوي، د دې ټولو په خلاف باندې به ودرېږي. او همداراز دغه چا سره به ودرېږي چې چا د ظالم او ګناهګار او متجاوز په مقابل کې اواز اوچت کړی، د هغه سره به ملګرتیا کوي او ورسره ودرېږي. پنځمه دا ده چې دغه ټول به یو موټی وي، یو اتفاق به د ظالم په مقابل کې، اگر که دا ظالم
د مسلمانانو د جملې د یو چا زوی هم وي، خو دا ټول به د دغه ظالم په خلاف یو موټی. شپږم دا ده چې مؤمن به مؤمن د کافر په بدله کې نه وژني. مطلب دا دی چې یو سړی دی، مؤمن دی، صحابي دی، د خپلوان کم صحابي قتل که نو کفر باندې په بېدینۍ باندې مړ که، نو دی به داسې نه کوي چې دا به راپاڅېږي او په خپل کافر به مسلمان ورور وژني. همداراز د کافر امداد به نه کوي د مؤمن په مقابل کې. دا اووم بند و، اووم اصل و. اتم دا ده چې د الله ذمه د ټول لپاره یو شان ده. لکه څنګه چې په مسلمانانو کې اعلی سړی دی هغه چاته پناه ورکړي، نو ادنا د مسلمانانو چاته پناه ورکړه نو د ټولو به یوه فیصله دوی به د یو بل فیصله نه رغړوي او ټول به د یو ادنا مسلمان فیصلې ته هم وکړي. نه هم هغه څوک چې د یهودو نه زموږ تابع کېږي، زموږ سره ملګرتیا کوي، موږ به د هغه نصرت کوو، د هغه مدد به کوو. په داسې حال کې چې دغه یهودي ظالم نه او بغې نه یې کړي، پناحقه نه، نو د دوی به موږ ملګرتیا کوو، نصرت او مدد به کوو. لسم د ټولو مسلمانانو سوله به یوه وي او یو مؤمن به د بل مؤمن د مشورې پرته په جنگ کې سوله نه کوي، او که کوي هم دا به ټول یو برابر وي او په عدل به او په انصاف به بنا وي. یولسم دا دی چې مسلمانان به منع کوي بعضې نورو لره چې د یو بل وینې توی نه کړي. که چېرته یو مسلمان لګېږي د بل مسلمان وینه تویوي، نو دغه نور مسلمانان به راپاڅېږي او دغه مسلمان به د وینې تویولو نه بندوي او د لاس به نیسي. دولسم، هېڅوک دا نشي کولی چې یو مشرک قریشي ته او د هغه مال ته پناه ورکړي، او یا دا ده چې د دغې مشرک په دفاع کې ودرېږي او د مؤمن مقابله وکړي. دیارلسمه، هر هغه چا چې په ناجایزه باندې قتل وکړه، مسلمان یې مړ کړه، مسلمان یې ووژه او په هغه باندې ګواهان پیش شول، نو دغه قاتل به او وژونکی به قصاص کېږي په هغې باندې. البته که د مقتول ورثه و دی معاف که او هغوی په دیت باندې راضي شو، نو بیا به د قصاص څخه بچ کېږي، او که نه نو چې چا باندې بینه او ګواهان پیش شو او قتل یې کړی و، وژنه یې کړې وه، دا به قصاص کېږي. څوارلسم دا ده چې ټول مسلمانان به د هغه په خلاف یو موټی او دوی ته نه دي جایز مګر دا ده چې ټول به د هغه په خلاف باندې ودرېږي. پنځلسم دا ده چې مؤمن دپاره دا نه دي جایز چې دی د بدعتي مدد وکړي یا د مبتدع او بدعتي ته پناه ورکړي، او هر هغه چا چې بدعتي ته پناه ورکړه یا یې ځای ورته ورکړه، نو په هغه د الله لعنت وي، په هغه د الله غضب تر قیامته پورې، او د هغې نه به هېڅ شی نه قبلېږي. شپاړسم، ستاسو چې په هره مسله کې او په هر شي کې اختلاف راشي، نو دغه اختلافي مسائل او دغه مشکلات به رسول الله ته، الله ته او دغه رسول ته رد کوئ. د الله نبی موجود دی، نو هر کله چې ستاسو مابین کې شخړه راتلله، خپلې ټولې شخړې به د الله او د هغه د رسول د هدایاتو مطابق هواروئ او د هغې په موجودیت کې به حلوئ. په دغې 14 اساساتو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې ټولنه هغه جوړه کړله او د ټولنې په دې باندې عهد واغسته، قسم یې ترې واغسته چې د دې اصولو به تاسو پابندي کوئ، په دې به عمل کوئ او د دې نه به سرغړونه نه کوئ او ډېر زیات احتیاط به کوئ، ځکه دا یوه نوې ټولنه ده، یو نوښت دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بشري ټولنه کې یو نوې انقلاب او نوي تاسیسات وکړل چې د هغې تاسیساتو په نتیجه کې انسانانو د هغې آثار او د هغې اثرات په خپل سترګو باندې ولیدل، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د کومې ټولنې تاسیس وکړ، کوم بنیادونه اصول وضع کړل، د دغې اصولو څومره اثر دی او څه نتایج دي. راځو په ابتدا کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انصارو د مهاجرینو په مابین کې کم نوي هدایات کړي دي، نوي تعلیمات کړي دي، او د ورورولۍ او د محبت او د مینې، د شرف او د عزت، د عبادت او د طاعت کم آداب بیان کړي دي. راځي چې دا د صحابه کرامو نه واورو، او دا ډیر قیمتي دي زما ګران اوریدونکو، دا د زړه په غوږونو باندې واورئ. دا هدایات هغه هدایات دي چې ټولنه د دې هدایاتو او د تعلیماتو په وجه باندې خیر طرف ته سوق کېږي،
نیکی طرف ته ځي او دا قسمه ناخوالو او بدیو څخه ژغورل کیږي. لہذا موږ او تاسو اوریدونکي ټول دې ته محتاج یو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سپیڅلي او مقدس هدایت واورو او دې له پړه کې ځای ورکو او په دې باندې عمل وکړو. نو ان شاء الله دا کم اوسنی تعلیمات او هدایات چې صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د مدینې د ټولنې په جوړښت کې او تاسیساتو کې اوریدلې دي، دا زه له تاسو سره شریکوم او تاسو د زړه په غوږونو واورئ او دې له ځای ورکړئ او عمل پرې وکړئ. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ټولو وروڼو ته توفیق ورکړي چې په دې باندې عمل وکړي. یو سړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، ای الاسلام خیر؟ یا رسول الله، په اسلام کې کم یو خصلت ډیر غوره دی، کم خوی ډیر بهتر دی چې د دغه خوی په نتیجه کې سړی په دغه خوی باندې عمل وکړي، هغه یو بهترین شخصیت او ښه شخصیت جوړ شي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل، تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ډوډۍ ورکوه او سلام وایه په هغه چا باندې پیژنې او په هغه چا هم سلام وایه چې ته نه پیژنې. یقیني خبره ده چې طعام ورکول او ډوډۍ ورکول دا یو ډېر بهترین خصلت دی چې په دې باندې د خلکو په خپل مابین کې محبت او ورورولي او مینه قایمیږي. سلام دا د خولې او زباني د امن او د سلامتیا یو تحفه ده، یو ډالۍ ده چې ته یو ورور وینې او هغه ته السلام علیکم، په تا دې سلامتۍ وي. څه معنی؟ وروره زما له طرفه په تا باندې هېڅ نشته دی، زما له طرفه مطمئن اوسېږه، آرام او په اطمینان باندې اوسېږه. هغه تا ته دا ډاډ درکړي چې وعلیکم السلام، زما له طرفه هم ته په امن کې ژوند کوه. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه هغه فرمایي، وی کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی، زه ورته راغلم. وی کله چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک ته وکتل، نو ما ته پته ولګېده چې دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی. اوله خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې چې ماته واورېده، نو دا یې وویل، یا ایها الناس افشوا السلام، ای خلکو سلام عام کوي، واطعموا الطعام او ډوډۍ ورکوي، وصلوا الارحام او د یو بل سره صلې رحمي وپالئ، وصلوا باللیل د شپې مونځ کوئ، والناس نیام په داسې حال کې چې خلک ویده وي. نو دا کارونه چې تاسو وکړل، دا اعمال تاسو وکړل، تدخلوا الجنة بسلام، تاسو به جنت ته په سلامتیا داخل شئ، روغ جوړ به جنت ته لاړ شئ، اور به تاسو خراب نه کړي. په لاره کې چې څومره مشکلات دي جنت ته په رسېدو کې، دغه د لارې د مشکلاتو نه به تاسو په امن کې لاړ شئ. څلور خصلتونه شو: سلام کول، ډوډۍ ورکول، د خپلوانو سره صلې رحمي پالل او د شپې تهجد او مونځ کول. دا څلور کارونه وکړئ نو جنت ته به په سلامتیا داخل شي. څومره ښایسته خبرې دي. د یو ټولنې د سالمې روزنې دپاره سالم تعلیمات او بهترین هدایات دي او ډېره ښه روزنه ده او ښه پرورش دی او ښه پالنه ده. همداراز نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل، لا يدخل الجنة من لا یأمن جاره بوایقه، جنت ته نشي داخلي دی هغه څوک چې د هغه ګاونډي د ده د ضرر نه په امن کې نشي. چې چا نه ګاونډي په امن کې نه وي، نو دا سړی جنت ته نشي تللی. دا څومره یو بهترین اصل او اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم کېښوده چې هر ګاونډي نه بل ګاونډي ته ضرر و، نو دی جنت ته نشي تللی. هغه سړی به جنت ته ځي چې د هغه نه د هغه ګاونډي په اطمینان کې وي چې دا ګاونډي ماته ضرر نه رارسوي، د دې ګاونډي نه ماته هېڅ تکلیف نشته. بل یو لوی اساس چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې موجود و، هغه دا و، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه څوک دی چې بل مسلمان د هغه د ژبې د ضرر نه او د هغه د لاس د ضرر نه بچ وي او په امن کې وي. د مسلمان تعریف دا دی چې بل مسلمان ته به د ژبې ضرر نه رسوي، د لاسو ضرر به نه رسوي. دا څومره یو بهترین اساس او بهترین تعداد گزاري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی ده. نو که څوک ځان ته مسلمان وایي، نو د مسلمان تعریف خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کړی دی چې بل مسلمان به هغه ته د ژبې د ضرر نه محفوظ وي، د هغه د لاس د ضرر نه به محفوظ وي. څومره بهترینه خبره ده. انشاءالله بیا په آینده کې وروسته د دې هدایاتو د خلاصېدو نه په دې باندې تعلیقات کوو چې زموږ په معاشره کې
دا اساسات او دا اصول موجود دی او کنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د ایثار او قربانی باره کې لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. مؤمن نه دی یو کس پتا سو کې چې تر سوچ د خوخ نه کې ضرور د پاره هغه څه چې د خوخی د ځان د پاره، یعنی هغه څه چې ته د ځان د پاره خوخی به ضرور د مسلمان د پاره خوخی، او چې د ځان د پاره د څه خوخ نه دا به ضرور مسلمان د پاره نه خوخی. ځان د پاره د ګټه خوخه ده د بل مسلمان ورته باندې باید ګټه خوخه کې، د ځان د پاره د تاوان نه دی خوخ د بل مسلمان د پاره باید هغه تاوان ته خوخ نه کې، د ځان بیزتی نه ده خوخه د بل مسلمان بیزتی مکوه. همدارس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زیات تاکید د پاره دا فرمایلی دي المؤمنون كرجل واحد. ټول مؤمنان په خپل مابین کې د یو سړي حیثیت لري. ان اشتکا عینه اشتکا کله، کسترګه شکایت کوي یعنی سترګه باندې درد وي ټول بدن مداغه نه پازاب وي، ټول بدن به شکایت کوي او درد کوي. کسر باندې درد وي اشتکا کله په ټول بدن باندې به درد وي. نو دا د دې دلیل چې ټول مؤمنان دا یو بدن دی، یو جسد دی. نو چې یو جسد دی یو بدن دی، نو کچیرته یو مسلمان د بل مسلمان ضرور په درد باندې و نه دردیده، دغه تکلیف او په مشکل او غم باندې خفه نه شو، د دې په دې پوه شي زه د مسلمانانو د بدن نه جدا شوي حصه یم. او که چېرته یو سړی مسلمان وي نو لازما به د مسلمان په تکلیف باندې او د هغه په مشکل باندې دردي. همدارس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. یو مؤمن د بل مؤمن دپاره د آبادی حیثیت لري، یو بل به مضبوطوي. لکه څنګه چې په آبادی کې یوې خښتې بله خښته برداشت کړې ده، همداراز به یو مؤمن بل مؤمن مضبوطوي، هغه به تاییدوي، همداراز یو بل به برداشتوي. همداراز نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تباغضوا، یو بل سره بغض او کینه مه کوئ، ولا تحاسدوا، یو بل سره حسد او کینه مه کوئ. حسد دې ته وایي چې چا باندې الله کوم نعمت کړی او ته دا وایې چې الله دا نعمت د ده نه واخله او دی د دې نعمت نه محروم کا. او ولا تدابروا، یو بل ته شاګانې مه اړوئ، دا چې یو بل سره سړي ورانی او په لاره روان یو بل ته شا اړوي، یو بل سره سترګې نه مخامخ کوي، دا کار مه کوئ. وکونوا عباد الله اخوانا، د الله بندگان رونه سره جوړ شئ. ولا يحل لمسلم، نه دی جایز مسلمان ته ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، چې بل رور سره مقاطعه او بایکاټ وکړي د 3 ورځو نه زیات. 3 ورځو نه زیات بایکاټ د رور مسلمان سره مه کوه. همداراز نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان رور دی، لا یظلمه، ظلم به نه کوي، ولا يسلمه، ظلم ته به نه سپاري. ومن كان في حاجة أخيه، هغه څوک چې ضرور په حاجت کې منډه وي، كان الله في حاجته، الله به دغه حاجتونه ترسره کړي. ومن فرج عن مسلم كربة، چا چې د مسلمان نه یو غم اوچت که، تکلیف یې اوچت که، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى به دنه د قیامت د غمونو نه غم اوچت کړي. ومن ستر مسلما، چا چې مسلمان پرده واچوله، ستره الله يوم القيامة، الله به په دمه د قیامت پر ورځ پرده واچوي. همداراز نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې او د ټولنې په ساختمان او جوړښت کې او د بشریت په پالنه او تربیت کې فرمایلی دي ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء، رحم وکړئ په هغه چا باندې چې په ځمکه کې دي، په تاسو باندې به هغه ذات رحم وکړي چې کوم په اسمان کې دی او بره دی. همداراز نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لیس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع الى جانبه، هغه مؤمن نه دی چې هغه موړ وي په خپله خېټه باندې او د ده ګاونډي هغه د ده په اړخ کې وږی وي. همداراز نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر، مؤمن ته او مسلمان ته کنځلې کول فسق دی، مسلمان ته چې کنځل کوي نو په دې باندې فاسق کېږي. وقتاله کفر، مسلمان سره جنګ کول دا کفر دی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپېڅلي هدایات او تعلیمات دي. همداراز نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارې نه ضروري شی اوچتول دا صدقه ګڼلې ده، چې ته په لاره باندې روانې او ضروري شی د لارې نه لرې که، دا د ایمان یوه حصه ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په انفاق او خرچه باندې په صدقاتو باندې تیزول او هغوی ته به ترغیب ورکوه او دا به ورته فرمایل الصدقه تطفئ الخطایا کما یطفئ الماء النار، صدقه چې ده دا ګناهونه ختموي،
ګناهونه وژني لکه څنګه چې اوبه اور وژني. او په بل روایت کې راځي چې صدقه تطفئ غضب الرب، د رب غصه چې دی هغه صدقه باندې کنټرولېږي. رب یو چاته غصه دی په قهر دی، نو د رب غصه او قهر د انسان نه په صدقه باندې هغه کېږي چې د الله په نوم صدقه وکړي. او همداراز نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بشریت د ټولنې په پالنه او تربیت کې فرمایي ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عرا، هر مسلمان چې بل مسلمان ته جامې ورکړي او هغه بربندو، کساه الله من خضر الجنه، الله به دته د جنت د شنو ریخمو جامې واغوندي. و ایما مسلم اطعم مسلما، کم مسلمان چې مسلمان ته ډوډۍ ورکړه علی جوع په ولګه باندې، اطعمه الله من ثمار الجنه، الله سبحانه وتعالی به دته د جنت د میوجاتونه ډوډۍ ورکړي او په دې باندې الله د جنت. من و ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع، هر مسلمان چې مسلمان ته په ولګه ډوډۍ ورکړه، اطعمه الله من ثمار الجنه، الله به دته د جنت میوجات ورکړي. و ایما مسلم سقا مسلما، کم مسلمان چې مسلمان ته اوبه ورکړي علی ظمأ فتنده، سقاه الله من الرحیق المختوم، الله به په دې باندې د جنت ټاپه شوي شراب وڅښي. او همداراز نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولنه باندې د ترحم او شفقت د تربیت لپاره فرمایلي دي اتقوا النار ولو بشق تمره، د جهنم د اور نه ځان وساتئ اگر که د کجوري په یوه ټوټه باندې هم وي. ټوله کجور هم نه یادئ، د کجوري یو بڅر کې یوه حصه راواخله، هغه د الله په لاره کې صدقه که، په دې باندې د جهنم نه ځان وساتئ. فإن لم تجد فبکلمة طیبه، که چېرته دې دا پیدا نه کړه نو ښایسته خبره وکړه، ډولۍ خبره وکړه، خوږه خبره وکړه، دا بهترین او خوږه خبره دا هم صدقه ده. د دې سره سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ټولنه دې ته هڅولې ده چې تاسو به په خپله ټولنه کې کار کوئ، عمل به کوئ او د سوال نه به ځان ساتئ، ځکه سوال چې دی دا ډېر یو بدترین څیز دی. د صبر او د قناعت فضایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه ټولنې ته عرض کړي دي، هغوی ته پیش کړي دي او دا یو ته ویلي دي چې ګوره د قیامت په ورځ باندې چې څوک سوال کوي د دې لپاره چې مال ډېر شي، نو مخ به چې دی نو څیرې وي، مخ کې به نالۍ وي او مخ به ډېر بدرنګه وي او بدشکله وي. نو ټولنه دې ته هڅوله چې تاسو کار وکئ، په خپل ځان باندې اعتماد او باور او وثوق وکئ، د بل چا لاس ته مه ګورئ، بل چا نه تمه مه کوئ، تمه او توقعات د الله نه کوئ او په خپله کار کوئ. لکه څنګه چې د دې څنګ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته د عباداتو فضایل او د هغې اجرونه او ثوابونه د الله په وړاندې بیانول او هغوی به د وحي سره تړل او وخت په وخت به د الله سبحانه وتعالی له طرفه وحي راتلله، تعلیمات او هدایات به راتله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته پیش کول. د دې سره سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو د فکر تهذیب، د هغې د معنویاتو د لوړوالي او د هغوی هغه مواهب چې کوم الله دوی ته کوم خصلتونه دوی ته بخښلي وو هغې را بیدارول او هغې ته اعلی صفتونه، اعلی خصلتونه او اعلی اقدار د هغې تعلیمات ورکول د دې لپاره چې دوی د بشریت په تاریخ کې هغه اوچتې څوکې ته او اوچتې مرتبې د کمال ته ورسیږي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، څوک چې اقتدا کوي په چا پسې نو اقتدا دې په هغه چا پسې وکړي چې مړ شوی وي، ځکه ژوندی د فتنو نه په امن کې کېدی نشي. اولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، دغه د محمد رسول الله ملګري دي، کانوا افضل هذه الامه، هغوی د دې امت بهترین شخصیتونه او ابرها قلوبا، د زړونو په لحاظ باندې ډېر پاک او نیکان خلک واعمقها علما، د علم په لحاظ باندې ډېر زیات ژور واقلها تکلفا، او د تکلفاتو په لحاظ ډېر کم و، تکلفات به نه کول. اختارهم الله لصحبة نبيه، الله د خپل نبی د ملګرتیا لپاره غوره کړي والاقامة دینه، او د دین د ودرولو لپاره الله غوره کړي. فاعرفوا لهم فضلهم، د دې صحابه فضل وپېژنئ، د دوی بهتري وپېژنئ. واتبعوهم على اثرهم، د هغوی په نقش قدم باندې روان شئ. وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم، او چې څومره وس کېږي د هغوی په اخلاقو منګورې ولګوئ، د هغوی په سیرت باندې روان شئ.
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ځکه هغوی په سیده لار باندې وو چې کومه لاره جنت ته تللې ده، کومه لاره الله سبحانه وتعالی ته تللې ده. نو ای صحابه کرامو، ای انسانانو، ای بشریت، تاسو ټولو ته وایم که تاسو غواړئ نو په دغې ترتیب باندې د صحابه کرامو اقتدا وکئ. صحابه چې کوم قدم اوچت کړی دی په قدم باندې تاسو قدمونه کېدئ. بیا رسول قائد اعظم صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالی هغه ته ظاهري او معنوي او باطني ښکلي صفات ورکړي وو. د کمالاتو، د مواهبو خاوند وو، د مجد او د فضیلت خاوند وو، د مکارم الاخلاق خاوند وو، ښایسته اعمال الله ورکړي وو. او د دغې ټولو په نتیجه کې د داسې یو ښکلي شخصیت خاوند وو چې زړونه به ورته مایله کېدل. او بشریت کې چې به څوک د سلیم فطرت خاوند وو د هغه به ورسره په زړه کې مینه پیدا کېدله. او د دغې مینې په نتیجه کې به دا ویل چې دغه ټول ځان او مال او بچي مې د ده نه قربان کړی وی. په همدې طریقه باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وتوانېده د الله په تعاون او مدد باندې چې په مدینه منوره کې یوه نوې ټولنه ډېره عجیبه او ډېره شریفانه او عزتمنده ټولنه منځته راوړه. داسې ټولنه چې تاریخي په یو ډېر عجیب انداز کې پیژني او ټول تاریخ د دې شهادت کوي او د دې ګواهي ورکوي که دشمنان او که دوستانی چې دغسې ټولنه به د بشریت په تاریخ کې نه آینده راشي او نه به مخکې موجوده شوي. او همداراز د ټولنې ټولو مشکلاتو ته به په ډېر یو ښایسته طریقه باندې حل راویسته تر څو د ټولنې د ټولو وګړو او د ټولو خلکو په مابین کې چې څومره مشکلات راځي هغه مشکلات په صحیح طریقه باندې حل شي او هغه دپاره ښه حل پیدا شي. الله سبحانه وتعالی نبي کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح قیادت باندې او دغې ښکلي توجیهاتو تعلیماتو باندې دغه د مدینې منورې ټولنه مزینه کړه، ښایسته یې کړه. ګرانو اورېدونکو، د الله سبحانه وتعالی په در کې خپلې لپې اوچتوم او تاسو هم د الله په در کې خپلې لپې اوچتې کوئ چې یا الله سبحانه وتعالی زموږ د افغانستان ټولنه بلکې د مسلمانانو ټولې ټولنې چې په هر ځای کې موجودیت لري، که هغه په شرق کې وي، که غرب کې وي، که جنوب کې وي، که شمال کې وي، الله سبحانه وتعالی د زموږ او ستاسو ټولې ټولنې د دغې نبوي سیرت ښکلی قائد چې کوم تعلیمات او هدایات د هغه د خولې نه موږ ته را رسېدلي دي، الله دې زموږ دا معاشره او ټولنه په دغې هدایاتو باندې منوره کړي او دغه ښایسته هدایات او تعلیمات دي زموږ او ستاسو په ژوند کې عملي کړي. الله دې په موږ او تاسو کې ایثار او قرباني پیدا کړي. الله دې موږ او تاسو مابین کې اخوت او برادري او ورورولي قایمه کړي. الله ته د دشمنانو جنازه زموږ د دې وطن نه وکړي. الله موږ سره رونه رونه کړي او کوم ظالمان چې زموږ په مابین کې بې اتفاقي اختلاف ایجادوي، که مسلمانان الله دې ته هدایت وکړي او که چېرته منافقان وي او د کافرو ملګري وي، الله دې دغه منافقان او کافران دغه ذلیله خلک زموږ د وطن نه لرې کړي او الله دې په افغانستان کې سالمه او بهترین او صحیح ټولنه منځته راولي چې په دغه ټولنه کې موږ ژوند وکړو د سعادت او د سوکالۍ. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر 93.1 منار FM